بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو درنو قدرمنو هیوادوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه جاوید مسرور یم، په لغمان ولایت کې د شفا علمي روغتي ګروپ د نشراتو مالوماتو او برنامو دفتر مسؤل. په لغمان کې د شفا خصوصي عالي لیسې هنري نندارتون یوه میاشت وړاندې د همدې دفتر له لوري پلان شوی و. د اجرایي رئیس صاحب په لارښوونه د مکتب یا د لیسې د مشرتابه او فرهنګي کمیټې په هڅو په ډېر ښه شکل سره تطبیق شو. په دې نندارتون کې زموږ ډېرو محترمو ګلالیو زده کوونکو په لیوالتیا سره ګډون وکړ. 140 تنو پکې برخه واخیسته. دوی د خپل وطن د توکو څخه کشتۍ، الوتکې، توپ، ټانک، کتاب، قلم، کولر، جوسر، مایکروسکوپ او همدارنګه هغه شیان چې ورځنۍ اړتیا دي دا یې جوړې کړې او بالاخره د یو نندارتون له لارې د شفا خصوصي عالي لیسې ټولو زده کوونکو ته دغه راز د شفا علمي او روغتي ګروپ اداري او تدریسي پرسونل ته د یو نمایش له لارې یو نندارتون له لارې ور وښودلې. دغه اثار یا دغه توکي چې دوی جوړ کړل له وطنیو موادو څخه استفاده کړې وه او په ډېرو کمو مصارفو ډېره ښه نظریه ښه ایډیا خلکو ته وړاندې کړه. موږ د دوی دغه اقدام، دغه نوښت، دغه لیوالتیا چې د موږ د برنامې سره وښودله دا د مننې او ستاینې وړ ګڼو او له خپلو ټولو ملګرو که هغه فرهنګي کمیټه ده، فرهنګي مسؤل ده، د مکتب مشر ده، اجرایي رئیس صاحب ده، یا زده کوونکي دي یا نمایندګان دي چې دوی په دې برخه کې لیوالتیا ښودلې ده، دا د یو صنعتي او پرمختللي افغانستان دپاره یو هڅه ده، خواري ده. زموږ هدف دا ده چې د زده کوونکو پټې وړتیاوې دا را برسېره کړو او دوی په دې وپوهوو چې تاسو یوازې کتاب او قلم پورې منحصر یا قید نه یاستئ. تاسو کولی شئ چې خپلې هغه وړتیاوې چې پروردګار ستاسو په وجود کې ایښي دي یا ځای کړي دي هغه برسېره کوي او په ژوند کې له دې څخه استفاده وکړي. داسې شیان هم دوی جوړ کړي وو چې که یو سړی په ورځني ډول جوړې کړي او په کور کې ترې استفاده وکړي نو بیرونی کوم مصارف چې دوی په بازار کې یو شی اخلي نو هغه به سپما شي، هغه پیسې به دوی په بل ځای کې ولګوي. مثال یو زده کوونکي ډېر ښه جوسر جوړ کړی و چې د کیلو جوس پکې جوړو نو دغه جوسر که ته په بازار کې واخلې 1000 افغانۍ، 800 افغانۍ، 2000 افغانۍ دونه به قیمت وي، خو ده په ډېرو کمو امکاناتو شاوخوا 2500 افغانیو باندې دا جوړ کړی و چې دې کې د عملا جوس جوړ کړه، خپله یې وڅښه او په نورو کارمندانو باندې وڅښه چې دا یوه ښه لاسته راوړنه وه. همداسې کشتۍ چې په ښه شکل سره په اوبو کې ګرځېدې، الوتکې، موټرې، توپونه، هغه شیان چې د وطن د دفاع دپاره پکارېږي، غشي او کورونه چې دا د انجنیرۍ برخه وه، همداسې ډېر شیان چې تاسو به یې په ویډیو کې وګورئ او خپلې سترګې به پرې یخې کوئ. زه دغسې اقدام شخصا په خپله دا نیک ګڼم، ښه یې ګڼم او هیله لرم چې زموږ زده کوونکي او محصلین په آینده کې نور هم خواري وکړي تر څو د بسیا او هوسا افغانستان لپاره خپله انرژي په مصرف ورسوي او یو ودان افغانستان ولرو. له تاسو ټولو ډېره زیاته مننه.